د ځوانانو چارو مین د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې د دیني او عصري زده کړو په ترلاسه کولو ټینګار وکړ. راپور د عصمت الله قایل. زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د ښوونیز مرکز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د معین په خاصه پاملرنه پاله سوی ترڅو د دې ولسوالۍ ځوانان د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم سمبال سي. په جوړ شوي مراسمو کې د ځوانانو معین وویل چې نن مو د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د شاجوی ښوونیز مرکز ته 15 پایې کمپیوټرونه ورکړل ترڅو دغه ولایت غریب او بیا وسه ځوانان په پرمختللو زده کړو سمبال سي. دغه مرکز کې به 15 پایې لپټاپ کمپیوټرونه سره د ټولو لوازمو دا به ان شاء الله تعالی آماده کیږي. یا کوشش کوو چې پاته برخې هم بشپړې کړو. کوشش مو دا دی چې په دغه مرکز کې د خیره د ځوانانو د فکري اصلاح مختلف پروګرامونه او سیمینارونه په لاره واچوو. دغه ډول د اقتصادي پیاوړتیا په موخه باندې ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې مسلکي پروګرامونه چې د فریلانسینګ زموږ د ځوانانو چار معینیت یو ډېر مهم پروګرام دی. دا پروګرام به هم ان شاء الله تعالی دلته په لاره واچوو. په ورته مهال د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو وویل د دې ښوونیز مرکز په پرانیستلو سره به د هغو ځوانانو هیلې هم پوره سي چې د غربت له وجې د کمپیوټر زده کړو څخه محروم ول. دوی د دغه مرکز جوړېدل د زده کړو د پرمختګ لپاره یو اساسي ګام بولي. دلته په شاجوی ولسوالۍ کې د کمپیوټر یعنی تقریبا موږ ښوونیز مرکز یا کورس نه لرو. ډېری شاګردان هم نورو ولایاتو ته ځي هلته د کمپیوټر زده کړې کوي. نو دا یو ډېر ښه اقدام ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا سوی ده. له امارت څخه د اسلامي امارت څخه ډېره مننه کوو چې دغسې یو ځای فعاله کړي ځکه زموږ خلک ډېر اقتصادي مشکلات لري نه سوی کولی چې نورو سیمو ته یا ولایاتو ته ولاړ شي. نو دا د دوی لپاره ډېره ښه شوله ځکه دا د دوی خپله ولسوالي ده خپل کور یې ده. اقتصادي مشکلات هم مثلا په نظر کې ورته ونیول شول چې دغه د دې مشکلات ورته حل کړل شول. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د ځوانانو معین د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ ته راغلی و او له ځوانانو سره یې وعده کړې وه چې یو ښوونیز مرکز به ورته پرانیزي چې نن یې دغه وعده سرته ورسول. اوس هم څو بهرني خبرونه.